السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، هیله ده جوړ یاست. الله مو وساته. موږ هم مدینه منوره کې د بدر په خوا باندې راوتلي یو. د بیل روحا په نامه باندې یو مشهوره څاه دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې ځای نه اوبه څښلي دي او دلته د بدر په موقع باندې د صحابه کرامو سره مشاورات او مشورې کړي دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دا ځای څخه اوبه څښلي دي. د هغه یې مخ ته کوچني کوچني کوکې دي او دا یې اوس د بیل روحا په خوا زه روان یم. انشاءالله د هغه ځای دننه ویډیو به هم درته وکړم. د هغه د بیل روحا بورډ دی چې تاریخ پرې لیکلی دی. د هغه یې څاه دی. د دغه څاه څخه پخوا حاجیانو اوبه راکړلې، اوس یې نو پیپ و سمرسیبل ترتیب ورته جوړ کړی دی. اخواته نلکیانې دي، ټانکۍ ده او دغه مسجد ته یې د دې ډېر په وتلې علاقه کې سړی تعجب یوسي چې نبي کریم صلی الله تعالی علیه وسلم به دلته په پښو سفرونه کول، مبارک قدمونه به یې په دغه ډبرینه مځکه باندې لګول. الله سبحانه وتعالی دې امت ته قدرداني نصیب کړي. جزا الله عنا نبینا محمد صلی الله علیه وسلم ما هو اهله خیر الجزاء جزاء عن امه.